الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم صل على النبي الملك لا العالمين لا خاتم الصبر ورحمة الشمس وبارك مولانا سمت وزكي ونور ورسول بركات ورسع متمسك تفسير بيت حكيم صنائي قدس الله سره کی فرموداست فرمخ مولانا سمرکو چې قول د صنائي صاحب د حکیم صنائي صاحب بیان په رموز کې واوره چې هغه یو ډیره ښه اشاره کړې ده. اوس هغه د حکیم صنائي صاحب بیت درته وایي. حکیم صنائي صاحب مبارک فرمایلی دي آسمان هاست در ولایت جان کار فرمای آسمان جهان در ره روح پست و بالا هاست کوههای بلند و دریا هاست. آسمان هاست دیر آسمانونه دي در ولایت جان په ولایت کې جان د باطن د روحانیت په ولایت یو د ظاهري عالم دی دا د انسانانو بدنونه چې دي یو بیا غیبي عالم دی. غیبي عالم دی هغه د تصوب څخه پټ دی اما ستا لکه عالم د لکه ګوردی د خدای تعالی د مخلوقات چې موږ نه وین ملائکه دي ستا موږ وینو نه هر انسان سره پر اوجو باندې ملائکه ستا مگر انسانان نه وي. پیریان دي په ځمکه کې ګرځي انسانان نه وي. شیطانان په ځمکه کې ستا انسانان نه وي. ډېر د خدای داسې مخلوق دي چې هغه ستا هم ښه شان ستا هم بد شان ستا اما موږ نه وي. ډېر داسې شان ستا د دې انسان په باطن کې د انسان په روحاني عالم کې هم داسې ډېر اسمانونه ستا دغسې مځکې ستا دغسې غرونه ستا دغسې هواوې ستا دا څه شان چې دلته ته په دې عالم کې ویني هلته د انسان په روحاني عالم او په باطني عالم کې هم دغسې شان ستا اما مختصر هر څوک نه وي. نو آسمان هاست ډېر اسمانونه دي در ولایت جان په ولایت کې د باطن د انسان د روح د انسان کار فرمای آسمان جهان چې هغه کار فرمایونکي د آسمان جهان او اسمان په دا د دې جهان د ظاهري اسمانونو شان پر هغه بنا دي هغه دې ته امر کوي دا هغه پر بنا دا چلیږي. در ره روح پست و بالا هاست فلاره کې د روح پست و بالا هاست او ورسته هلته دغه سلوړي جوړسته کوههای بلند ورونه و دریا هاست او دریابونه دي. دا ویني حکیم صلی الله فرمایي. اوس مولانا سمر په دې تفصیل کې وای پیر دانا اندرین رمزی کې گفت در حقیقت زین صدق در بصفت. پیر دانا هغه اشعار شیخ مبارک عاقل شیخ مبارک دانا ځکه خدای حکیم و حکیم صناعي و نو اندرین رمزی په دغه اشاره کې چې ویلي دي یعنی دغه بیتونو کې چې کم رمز موږ ووایه در حقیقت په دې حقیقت کې زین صدق ته دغه صدق څه ډېر ملغلري وسو بخیږي. صدق ما درته وایي صدق هغه حیوان دي او په مخروج مخلاص کې باران په شاوسي مثل باندې کې بیا د ملصاص څه ملغلره جوړه کې نو وايي دغه صدقونو څخه ملغلري راوستوي او موږ ته په دغه بیتو کې راوتی ولې غیب را ابری و آبی دیگر است آسمان و آفتاب دیگر است. غیب را غیب داره یعنی پټ ابر ورید و آب دیگر است او نور اوبسته. په غیب کې بل قسم بارانونه ستا بل قسم اوبسته. آسمان و آفتاب دیگر است بل قسم مرسته او اسمان ستا. ناید آن الا که بر خاصان فدید باقیان فی لبس من خلق جدید. ناید نراز آن غیبی شان الا که بر خاصان په دې خاص خلق باندې ښکاره کېږي. هغه شان یو خاص خلق یې لیدلی چې لکه حکیم صناعي صاحب مولانا صاحب اولیاء کرام مشایخ مبارکان د خدای دوستان هغه خلک یې ویني هر څوک یې نشي لیدلی. باقیان دا نور خلک چې دي
في لفظ په شک کې دي من خلق جدید د جنوي پیدایش چې د جنوي مخلوقات بیان کوي چې غیبي پټ شان څه هغه د پټ شان څه دي اشتباه کې دي زړه کې نه دی هست باران از پی پروردگی هست باران از پی پژمردگی وای اوس مولانا سمرق وای لکه د ظاهري چې و دغه په دې دنیا کې د بارانونو دي د بارانونو دوه رقم بعض بارانونه د پرورش لپاره دي لکه د پسرلي باران نه پرورش ورکړي ټول د وایو درختي او شان ټول درختي ګلان نالان دا ټول ته پرورش ورکړي او بعضي بارانونه د داسې خزاني بارانونه دي چې هغه باران وشي نو آکش ته مابین اچوي چیرته بارانونه راشي ډېر تباکون چې سیلابونه انسان سره ملګري ژوي سره ملګري نو تاوانونه راشي هغه چې تاکش کړل هغه له مابین وشي نو حسبي باران یا باران از پی پروردگی د پاره پرورش ورکولو د پاره د تربیه کولو دا یو قسم باران حسبي باران یا بل قسم باران دی از پی مجبردگی د پاره د پژمردگی دی چې یعنی هغه حال پر ودرې نور پژمردگی ضعیفه کې کمزوري کې باران خو ځاره کم نفع باران بهاران بالعجب باغ را باران فائزی چتب نفع باران بهاران نفع ګټه د هغه باران بهاران د پسرلي بالعجب ډېر عجب د پسرلي باران ډېر عجب ګټه رسي و ګلام ته او باغ لره باران فائزي هغه باران د خزان هم چې تب لکه تب خو د خزانو د منې بارانونه چې باندې وشي هغه داسې تباهي ورته رسوي داسې کې لکه فصل چې تبه کې رسوي باغ را باران نیسانی طرب باز باران خزانی هم چتب باغ لره باران نیسانی باران د نیسان یعنی پسرلني بارانونه طرب خدا خوشحالي ده باز بل لري بیا باران خزانی باران د خزان د منی هم چې تب هغه بیا د ګل د پاره درخت د پاره تب چې سوي د انسان چې تب کې رسي چې یې ځای په کې د کار وبس آن بهار ناز پرورد شکند وین خزانی ناخوش و زرد شکند آن بهار هغه بهار چې دی ناز پرورد شکند هغه ناز پرورد شکند کوي یعنی هغه په ناز باندې پرورش ترکی وجه باغ ته پسرلی چې دی هغه په ډیر ناز باندې پرورش ترکی باغ ته وین خزانی او دا خزان چې دی دا خوش او زرد جل اشتغ باغ کند کوي همچنین سرما و باد و آفتاب بر تفاوت دان و سر رشتا بیاب همچنین دا رنگ سرما یخ و باد و آفتاب المر بر تفاوت و از تفاوت باندې د امبول او سر رشتا هغه اصلي سرچینه بیا پیدا کړ یعنی دا ټول شان د دنیا بعضې ګټمن دي بعضې تاواني دي بادونه یو د پسرلي بادونه دي ششه بادونه دي د سهار د نسیم بادونه دي هغه چې باندې روان وځي څکي ګلان و درخت ټول غوړوي یو بیا د خزان بادونه دي لمر هم دغسې دي یو هغه تیز د دوبي لمرونه دي چې ټول ګلان وچي یو بیا هغه ښه د پسرلي غوړ لمرونه دي چې هغه لمر په ګل برابر چې لمر ته ګل تربیه کوي نو داسې د ټول شان انگتول و توانسته همچنین در غیب انواع است این در زیان و سود و ربح و غبیل همچنین در رنگ در غیب که پت انواع است این قسم دی این دغه شان هغه پټ بارانونه و پټ یخونه و پټ بادونه و مرونه چې دي هغه دغه سره کومونه دي در زیان و سود په ګټ و تاوان کې او در ربح و غبیل په ګټ تاوان شریف ګټه غبین تاوان په ګټو په تاوان کې هغه ټول داسې درک پټ غیبي بارانونو شان چې هغه داسې درک این دم ابدال باشد زان بهار در دل و جان روید از وی سبز زار این دم ابدال دغه ساده ابدال باشد زان بهار له هغه بهار څخه پټ غیبي اسرار چې دي پټ غیبي بارانونو هغه چې دي دا دم د ابدالو
یعنی دعا د ابدالانو ابدال خو هغه د خدای تعالی دوستان دي د اولیاء کرامو یو قسم اولیاء کرام دي چې د هغو نوم ابدال بدلا یې هم بولي ابدال یې هم بولي د ابدالانو دعا هغه دغه بهار د قسم هغه لکه پسرلی داسې در دل و جان په زړه و په روح کې رویت شنه کېږي از وایي د ده په سبززار چمنونه شنه کېږي د هغو دعا د هغو دم د هغو خبرې دا تقریبا دا پسرلی دي د انسان لپاره د دې څه مطلب چې دی د دې بیت مطلب یې دا دی چې یعنې انسان دپاره صحبت د مرشد صحبت د پیر صحبت د اولیاء کرامو دغه د ضروري دي لکه ګل دپاره چې د پسرلي هوا او د پسرلي باران ضروري و د انسان دپاره بیا د پیر و د شیخ ملاقات دغه نه د ضروري دي ولې د ابدالانو دعا د ابدالانو خبرې هغه په زړه او په روح کې چمن شین کوي گلزار شین کوي پیری بارانی بهاری با درخت آید از انفاس شان اینیک وقت پیری بارانی بهاری لکه هغه پیل د بارانی بهاری لکه د پسرلي باران با درخت سره چې د درخت سره د پسرلي باران څه کول څنګه ششنه کول څنګه شو زرغونه کول هغه فعل هغه کار چې باران د بهار د درخت سره کاوه هغه فعل آید راجع از انفاس شان د نفوسو څخه د ساګانو څخه د دې د روحانو څخه د دې عین تخلیق د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو په خبرو کې هغه اثر پروت دی لکه د پسرلي په باران کې څه اثر پروت دی درخت یې غوړول که نو د اولیاء کرامو د خدای د دوستانو خبرې هغه همداسې د انسانانو روحان تازه کوي زړونه یې ورژوندي کوي گر درخت خشک باشد در مکان عیب آن از باغ جان افزاید آن اوس نو گر درخت خشک چیرې وچه درخت باشد در مکان که په یو ځای کې بیا چیرې وچه درخت وه یو درخت وه وچه سوی وه په فاصله عیب آن عیب د هغه از باغ جان زما د فکرو افزاید آن کېږي آن که چیرې یو ځای وچه درخت وي پر هغه چې بیا د پسرلي باد روان وځي څه پکې نورم وچی نورم د انو یو انسان چې بدبخت انسان وي منکر انسان هغه انسانان چې د خدای د دوستانو د طریقت د ذکر څخه منکر وي دا خلک لکه وچه درخته داسته هغه چې اولیاء کرامو د خدای دوستان راشي نور هم دې په نقصان او په خسران کې لویږي نور هم دې تاوانیان کېږي نور هم دې اعتراضونه زیات نور هم دې په تباهي زیات رسېږي باد کار خویش کرده بر وزید آنکه جانی داشت بر جانش گزید باد چې و کار خویش خپل کار کرده وکړي بر وزید راپورته شو باد خالي خپل کار وکړي عادي راپورته شو او پر د ټول مخلوق باندې وچلېدي آنکه جانی داشت هغه چا چې روح درلودی بر جانش گزید هغه پر روح باندې گزید حمله وکړل یعنې تاثیر یې باندې وکړي یعنی هغه ته یې ډېره ګټه ورسول چا چې روح درلودي چا چې روح نه درلودي هغه ته یې تباهي ورسول نو داسې چې اولیاء کرام د خدای دوستان ابدالان و غوثان دا پیدا شي کم خلک چې مستعد خلک وي لایق خلک وي هغه خلک چې هغو ته یې ډېره ګټه رسېږي او چې نه هغو ته تاوان وشي وینې محمد ګل کوم ځای معلوم دی ځای کم بیت باید اتی پیدا کرد وان که حامد بود خود واقف نشد وای آن جانی که او عارف نشد وان که هغه څوک حامد بود حامد ندی جامد بود دغه حامد تور د لیکل دي تاسو د ټکی ورکی جامد دی وان که هغه څوک جامد بود جامد و وچ و خود په خپل واقف نشو دا نشته اصل چې جانب وچ یعنی وچ درخته و د کار وته یو هغه واقف نشو داغه نو په دې نشو خبره هغه په هیڅ نه خبرېږي چې دا ولې دی دا پیر دی دا د خدای دوست دی هغه دې شان نه خبرېږي وای ان جاني افسوس دی هغه روح لروي کې او عارف نشو عارف سوي
چې هغه د اولیاءو قدر نشي کولی، د اولیاءو په مرتبه باندې نیک وسوي، د خدای د دوستانو قدر نه ور معلوم سوی، افسوس دی د هغه روح لپاره. قول پیغمبر شنو ای جان من، دور کن از خویشتن افکار و ظن. قول پیغمبر، قول د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم ورک شنو واره ای جان من، ای زما زړه، ای زما د زړه سره، ای زما د روح، ته د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم قول په دې باره کې واوره. دور کن لرې که از خویشتن د خپل ځان څخه افکار و ظن، فکرونه او ګمانونه لرې که، بلکې دا ټول حقیقتونه دي چې دا زه درته وایم، دا د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم په اقوالو کې ثابت دي. د پیغمبر اسلام په کوم قول کې دا خبره ثابته ده، دا قول به سبا دی درته وایي، سبا به هغه حدیث مبارک ته اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه.